سلام درنو لیدونکو، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن تازه او مهمو خبرونو ته له مینه یوټیوب چینل څخه. په سر کې هم تازه خبر دا دی چې د ننګرهار تورخم ښارګوټي کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته پیل شوې ده. ولسمشر غني د پروان سیلاب ځپلو ته ویلي تر یوې اونۍ به مو د استوګنځیو د جوړېدو کار پیل شي. ولسمشر ورسره دا ژمنه هم کړې ده چې د کرنې برخه چې اوبه سمې مدیریت شي، کانالونو جوړولو ته به پروان کې لومړیتوب ورکړي. افغان حکومت په رسمي توګه منلي چې طالبانو 6 کمانډویان خوشي کړي دي. د ملي امنیت شورا د رسنیو دفتر ویلي افغان حکومت د طالبانو ټول 400 جنجالي بندیان خوشي کړي دي، خو یوازې 2 کسه به دوحې ته لیږل کیږي او هلته به نظربند وي. د کرزي د ملي امنیت سلاکار سپنتا ویلي افغانستان کې د اشغال ریاستي نظام او امیر المؤمنین وخت او زمانه نوره پای ته رسیدلې ده. هغه زیاته کړې امریکا او پاکستان په دې هڅه کې دي چې افغانستان طالبانو ته وسپاري. له طالبانو سره د سولې مرکچي پلاوي مشر معصوم ستانکزي پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي مذاکراتي پلاوی به ډیر ژر د ملت او دولت په استازیتوب له طالب لوري سره بین الافغاني خبرې پیل کړي. پاکستان ویلي افغان سیاسیون باید د سولې لپاره له رامنځته شوي فرصته ګټه پورته کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر محمود قریشي د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره پر 2 اړخیزو اړیکو او سولې خبرې کړې دي. نوموړي ویلي افغان سیاسیونو ته پکار ده چې د سولې لپاره له رامنځته شوي فرصته ګټه پورته کړي. افغانستان، ایران او ازبکستان په خپلو کې د ترانزیټي چارو پر اسانتیاو خبرې کړې دي. ایرانی رسنۍ وایي چې د یادو 3 واړو هیوادونو د ترانسپورټ وزارتونو لوړپوړو چارواکو د لومړي ځل لپاره د ترانزیټي مسایلو پر سر 3 اړخیزه غونډه کړې ده. د آسیا پراختیایي بانک او د افغانستان عامه روغتیا وزارت ترمنځ په افغانستان کې د 15 میاشتو په لړ کې د کورونا تشخیص او درملنې 10 روغتونونو د جوړولو قراردادونه لاسلیک شول. د پاکستان حکومت درملو کې د کارولو لپاره د محدودي کچې چرسو د کرلو اجازه ورکړې ده. چرس یا بنګ به د حکومت تر څار لاندې کرل کیږي او په خصوصي توګه یې څوک د کرلو حق نه لري. امریکا وايي تر نومبر میاشتې پورې به نږدې 3000 عسکر له افغانستان وباسي. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر په خپله یو تازه مرکه کې ویلي دوی دې ته ژمن دي چې په افغانستان کې به د خپلو سرتیرو شمیر کموي. د سعودي چارواکي ویلي هوایي حریم یې د اماراتو د ټولو الوتنو پر مخ پرانیستی دی. د سعودي عربستان حکومت په یوې اعلامیه کې ویلي چې دوی له اماراتو سره خپلې اړیکې پیاوړې ساتي او د دغه هیواد ټولو الوتنو د تګ راتګ اجازه ورکوي. قدرمنو کتونکو، دا د دې مهال مهم خبرونه. تر بیا نور خبرونه په پاک رب سپارم. د الله پامان.